بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو، چرته چې وای خاد او باد اوسئ. دا نن دریم ځل نن ویډیو کوم، یو ځل لایو راغلم. خو افغانستان کې د ترخګرۍ پیښه مخې ته راغلې ده په کابل کې، یو داسې ښار کې، یو محفوظ ښار کې. یقینا چې دغه په حواله سره وینا ضروري وه. مختلفو خبرونه به تاسو لیدلي وي، چونکې وړومبی زه په سینټ د قومي اسمبلی او دغه معاملو کې بوخت وم. دا چاودنه ماسپښین شوې وه، خو چونکې اطلاعات هم بیا افغانستان نه راتلل او بیا هغې چونکې میډیا باندې هم کنټرول وي، مازدیګر په ناوخته ماښام سره دغه خبرونه په نورو میډیا باندې راتلل شروع شول. خو چونکې ما دغه ټایم کې پته ولګېده، خو چونکې تفصیلات مخې ته نه وو، نو هغې معلوماتو کولو سره وخت هم ولګېدو. او بل په دغه کې د خپل خبرونو کې هم نن ضروري قومي اسمبلي اجلاسونه وو، په هغه کې بوخت وم. خو دې کې تازه معلومات چې کوم تاسو ته به هم شوي، خو زه تاسو سره شریکوم چې هلته کوم رابطې هم شوي دي. هغه نه علاوه دغه چې کوم شیرینو د کوم کابل ښار دی، نوډل په نوم باندې مشهور یو افغاني رستورانټ و، چې دغه د بهرني ملکونو چینیانو ته خاص کر دغه هوټل مشهور و. په هغه کې دغه چاودنه شوې ده، او دغه چاودنه نوښت چې کوم ډېر زیات و. چې کوم عیني شاهدین دي یا هلته چې چا سره ما رابطې وشوې، ځینې ملګرو راته وویل چې اوازونه چې کوم اواز و ډېر لرې لرې پورې اورېدلی شوی، او هغه نه پس سمدستي هلته چې کوم چرواکي دي یا کوم پولیس والا دي، هغه ځای په ولکه کې اخیستی و. خو دغه کې اوس مختلف رپورټونه چې کوم راځي، هغه په حوالې سره دا ویل کېږي چې 7 کسان پکې مړ شوي دي، او په درجنو باندې کې زخمیان دي چې دغه هسپتال کې رسولي شوي دي. اوس تازه اطلاعاتو کې تر اوسه پورې کوم تازه اطلاعاتو کې چې کوم پورې صرف تصدیق شوی دی چې دې کې اوس دغه د حکومت طرف نه، یعنې طالبانو حکومت طرف نه ترجمان چې کوم عبدالمتین دی، هغه هم د حوالې سره بیان ورکړی دی. خو چې کوم واقعه ده یا چې کوم دا ځانمرګي بریک دی یا دا بم ښودلی شوی، هغه نه ده ښودلی شوي. او بل خوا د مرګو په حوالې سره هم چې په دې کې وایي چې نیان دي، خو هغه هم لا حکومت طرف نه اعلان کړي نه دي شوي تر دې دمه پورې. سبا پورې کیدای شي دا ټول وضاحت ټول مخې ته راشي. په دغه چاودنه کې یقینا چې دغه یو ترخګرۍ پیښه لکه څنګه په افغانستان کې ډېر وخته پورې امن و نه و شوي، خو دغه شانتې دغه پیښې سره یقینا چې یو الرټ دی، یو خبرداری ده چې هلته هم ترخګر چې کوم دی هغه نوړې پیښې کوي. او دغه پیښې په حوالې سره د هسپتال ډاکټرانو کوم جوبل کسان دي، هغه په حوالې سره 4 زره نه، او یو ماشوم هم په دغه کې شامل دی چې هغه د هسپتال ذرایع وایي. د افغان وزارت داخله ترجمان عبدالمتین چې کوم په دې حوالې سره نویت ورسره وایي چې نور جریات نه دي په دې ډاګه کړی شوي، خو په دې کې ویلي چې یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کابل پولیس وینا خالد زدران هم چاودنې تایید کړی دی، او زیاتوي چې سرخار شهر نو کې علاقې ګل فروش سټریټ په یو هوټل کې دا بمي چاودنه شوې. چاودنه کې یو شمېر کسان په حق رسېدلي دي، ژوبل شوي په واره نور تفصیلات میډیا ته نه دي ورکړي شوي. خو یقینا چې دغه چاودنې نیویت او دغه چاودنې سره دا یو سخت پیغام دی چې په دغه سیمه کې، یعنی په افغانستان کې هم اوس د ترخګرۍ دغه پیښو سر اوچت کړی دی. یعنی په کابل ښار کې چې دغه شانتي کېږي، نو اوس افغان طالبانو حکومت ته هم په دغه باندې په سر جوړ کې کینی چې دغه واقعیات په شا باندې څه محرکات دي. او یقینا چې پاکستان څنګه بلیم لګوي چې دغه کې د چاودنې کېږي، هغه افغانستان امنیت کېږي، او ټي ټي پي بلیم کوي، او ټي ټي پي هلته افغانستان خاورې سره بلیم کوي. اوس په کار ده چې د دواړو ملکونه کینی او دغه باندې سر جوړ کې دغه معاملې، دغه د حساسې معاملې باندې سر جوړ کې کینی کو کې. چې تاسو ته مختلف خبرونه درکړي چې سعودي عرب کې هم په دې باندې ناسته شوي ده، او دغه باندې فکرمند دي، خاص کر د پاکستان افغانستان ایشوز باندې. نو اوس دغه چاودنې سره